نن ورځ په ارګ کې څه پیښ شول؟ عبدالله او امرالله صالح ولې په یو وخت ناسته کې نه و حاضر؟ امرالله صالح ولې له عبدالله سره نه ګوري؟ دا زلمي خلیلزاد او ولسمشر غني ترمنځ په لیدنه کې څه وویل شول؟ درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او د افغان سولې په اړه وروستي جزئیات د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره شریک کړل. یاده لیدنه په ارګ کې ترسره شوه. په لیدنه کې د ولسمشرۍ ماڼۍ دواړو مرستیالانو د ملي امنیت سلاکار د اقتصادي او سوداګریزو چارو پراختیا او د بېوزلۍ کمولو په چارو کې د ولسمشر غني ځانګړي استازي او د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله ګډون درلود. دواړو خواوو د سولې بهیر لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث وکړ او بین الافغاني خبرو وړاندې د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ډاډ ورکړ چې د طالب مشرانو سره به یاده موضوع مطرح کړي. په یاده ناسته کې همدارنګه د دواړو لوري د بندیانو د خوشي کولو په لړۍ خبرې وشوې چې دواړه لوري دي د یو معقول میکانیزم چې د دواړو لوري تر رامنځته او دواړو لوري ته د منلو وړ وي هوکړې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغان سولې بهیر د پرمختګ لپاره سفرونه پیل کړي او په دې لړ کې د پاکستان، هند، افغانستان او قطر هیوادونو چارواکو سره لیدنې او خبرې وکړي. خلیلزاد وایي هڅه کوي د بین الافغاني خبرو لپاره پر نیټه ژر بحث وشي او د بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل کړای شي. بلخوا پینټاګون وایي طالبانو د سولې هوکړې له لاسلیک وروسته خپل بریدونه نه دي کم کړي او تاوتریخوالی یې زیات کړی. په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو له لوري پر ملکي او نظامي وګړو او تاسیساتو بریدونه زیات شوي او ډیر سخت تلفات هم اړولي دي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه د نن ورځې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو د خوښې وړ ګرځېدلی نو ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. د لوی الله په امان.